بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدو ریاست محتسبین وایي د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې یوه میرمن له 14 کلن ظلم او بېعدالتۍ څخه ژغورلې ده. محتسبین زیاتوي یا د میرمن 14 کاله د خپل پلار په کور کې اوسېدله او د خاوند لخوا یې شرعي او انساني حقوق نه ورکول کېدل، خو د قومي مشرانو سره یې په همغږۍ د یادې میرمنې خاوند ته د شریعت په رڼا کې توصیې کړي او هغه په خپلو کړنو پښیماني ښودلې او میرمن یې خپل کور ته بیولې ده. نوموړي کس ژمنه کړې چې بیا به داسې کړنې نه تکراروي. د کابل له مرکزي سیلو څخه د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د غنمو د لیږد په لړ کې دا ځل 100 ټنه غنم لوګر ولایت ته ولېږدول شول. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ملي اداره وایي دغه غنم د طبیعي پیښو له احتمالي زیانمنو سره د مرستې په موخه دې ولایت ته لیږدول شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ 12 تنه افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او بیرته هیواد ته راستنه شول. د دې وزارت په وینا یادو کسانو له یوې څخه تر 2 ورځو موده بند کې تېره کړې وه. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د هیواد د صادراتو او وارداتو د شمېر له مخې د 1403 لمریز کال په څلورمه روبه کې د 403 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د یادې ادارې په وینا په دې صادراتو کې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او معدني توکي شامل دي چې هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او ایران هیوادونو ته شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې. د یاد وزارت په وینا د یادې شبکې له بشپړېدو سره به 900 کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه برابره شي. د 1402 کال په پرتله 1403 کال کې د تازه وچو میوو، حبوباتو، غلو دانو او د ځینو نباتاتو محصولات د پام وړ زیات شوي دي. اقتصادي معاونیت وایي چې تیر کال د وربشو حاصلات 110 سلنه، د زعفرانو 70 سلنه، د زغرو 15 سلنه، د کینو او مالټو 4 سلنه، د انځرو 51 سلنه، د زیتون 40 سلنه، د بادام 30 سلنه او د انارو 21 سلنه زیات شوي دي. ټولګټو وزارت وایي چې د روان لمریز کال په وری میاشت کې د حیرتان، آقینې، تورغونډۍ او هرات، خواف او اوسپنې پټلۍ له لارې 306,000 او 915 میټریک ټنه انتقالات شوي.